بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يحيى بن معاذ رحمه الله أغويلي اجتناب السيئات أشد من كسب الحسنات. ودقنانا سازان ساتل دا د نیکی کولونه دا ډېر سخت دي او دا ډېره جوړه خبرم ده. نیکی کول دا ډېر آسان کار دی، خو د ګناه نه ځان ساتل او داغه نه بدن کنټرولول، خپل نفس د ګناه نه کنټرولول، دا یقینا ډېره سخته خبره ده. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما هغه ویلي دي ان للحسنة ضياء في الوجه، د نیکی په مخ کې رڼا پیدا کوي او هغه دغه انسان مخ نورانی او ښایسته ښکاري او په هغه کې رڼا ښکاري چې کله هغه بدن دغه اعمال نیکی دغه کارونه نیکی. و نورا فی البدن، او په بدن کې یو قسم رڼا د هغې ښکاري، صفا سوتره ښکاري د هغې بدن. وسعة فی الرزق، او الله سبحانه وتعالی د نیکي په وجه باندې د دې انسان په رزق کې پراخي راولي او په دې خبره باندې ډېر خلک نه پوهېږي. کله چې سړی نیک عمل یو نیک کارونه کوي نو الله سبحانه وتعالی د هغه زندګي پراخوي. دا څومره چې اوس په دې ملک کې ګرانۍ راغلي دي نو دا زموږ او ستاسو د ګناهونو وجه ده. که موږ د خپل ګناهونه کم کړو نو الله سبحانه وتعالی به زموږ د زندګي پراخه کړي. او والله چې الله سبحانه وتعالی زموږ زندګي پراخوي چې کله موږ دا ګناهونه غټ دي او که واړه دي چې دا موږ ټول پرېږدو نو ان شاء الله سبحانه وتعالی د الله د ذات نه امید دی چې زموږ د زندګي به پراخه کړي. وقوة فی البدن، او بل د نیکۍ هغه فایده دا ده چې په بدن کې طاقت پیدا کېږي. ځکه ګناهګار انسان چې څوک ګناهونه کوي، بدکار وي، نو د هغه بدن کمزوری وي، د هغه په بدن کې طاقت نه وي، د هغه بدن کې وس نه وي. ومحبة فی قلوب الخلق، او بله خبره دا ده چې د خلکو په زړونو کې به د هغې سره مینه وي. چې کوم انسان ګناهګار وي د هغه سره څوک مینه محبت نه ساتي، او چې کوم نیک عمل انسان وي د هغه خلکو ته نږدې او خلکو ته محبوب وي او خلک د هغې سره ډېره مینه کوي. وإن للسیئة لظلمة فی القلب، او د ګناه چې دی د هغې نقصان وایي دا دی چې دا په زړه کې توروالی پیدا کوي، په زړه کې تیارې جوړوي. وسودادا فی الوجه، او څنګه چې زړه توری نو دغه شان ته مخ هم توری. د هغه انسان په مخ کې رڼا نه وي، د هغه په مخ کې نورانیت نه وي چې کوم انسان ګناهګار وي او هغه بدعمل وي. ووهنا فی البدن، او بله خبره وایي دا ده چې دا بدن د هغې سره کمزوری کېږي. بدعمل انسان بدن دا کمزوری خرابېږي بدن د هغه. ونقصا فی الرزق، او د هغه رزق کې کموالی راځي ځکه چې د ګناه سره رزق ډېر نږدې تعلق ساتي. د هغه انسان زندګي تنګوي او د هغه انسان رزق تنګوي چې څوک ګناهونه کوي او څوک بدعمل وي. وبغضا فی قلوب الخلق، او خلک داسې انسان سره مینه نه کوي چې څوک ګناهګار او بدعمل انسان وي، د داسې سړي سره خلک نفرت کوي. علماو دا خبره هم کړې ده چې الله سبحانه وتعالی هغه بنده چې هغه د نیغې لارې نه واوړي او د هدایت نه بل طرف ته واوړي نو دله یو څو قسمه سزا ورکوي. او دا د الله رب العالمین یوه طریقه ده چې هغه د خپل حکمت مطابق په خپلو بندګانو کې چلی. منهم من یأخذه الله تعالی اخذ عزیز مقتدر، بعضې داسې خلک چې هغه الله سبحانه وتعالی هغه راونیسي په خپل قوت او طاقت باندې. ویجعله عبرة لمن یعتبر، او داسې د عبرت سزا ورله ورکړي چې بیا خلک د هغې نه عبرت اخلي. بعضې خلکو سره الله سبحانه وتعالی دا کار وکړي. او بعضې خلک داسې دي چې من یرسل الیه مصیبة یعانی منها سنوات، مصیبت پرې راولي او داسې مصیبت چې د هغې د وجې نه په کلونو کلونو باندې دا کړېږي او زورېږي، او دا مصیبت د دې په سر باندې لکه غر پروت. او کله دا مصیبت دونه اوږد شي چې د مرګه پورې دا مصیبت د ده سره ملګری او د ده نه دا مصیبت نه اوچتېږي تر دې پورې چې دا انسان مړ شي او ختم شي او د دې دنیا نه لاړ شي. الله المستعان. او بعضې داسې انسانان چې هغه الله سبحانه وتعالی هغه ته یو
مشکل پیدا کی، هغه ډیر معمولی مشکلی، خو داغه زندگی په هغې باندې خړه پړه شي او داغه موقت طور سره داغه زندگی خراب کی. او بعضې داسې انسانان دي علما وایي چې من یحجبه عن طاعته، چې الله سبحانه وتعالی هغه د خپل طاعت نه محرومه کی او د الله سبحانه وتعالی د معرفت نه او د الله سبحانه وتعالی د محبت نه او داغه د عبادت نه هغه محرومه کی او داغه مخ واوړي، نو دا ډیره سخته سزا ده چې په ټولو سزاګانو کې دا سخته سزا ده چې الله سبحانه وتعالی چاله ورکي. ولیکن په دې باندې هغه سړی پوهېږي چې هغه د بصیرت والی او د هغه زړه ژوندی او د کوم مؤمن زړه چې ژوندی د چا زړه چې ژوندی نو هغه په دې باندې پوهېږي چې دا سخته سزا ده چې څوک الله سبحانه وتعالی د هغه د خپل طاعت نه وړی او الله سبحانه وتعالی د خپل عبادت نه او د خپل نږدېوالي نه هغه لرې کړي د ځان نه، نو دا ډېره سخته سزا ده. الله سبحانه وتعالی دې مونږ د داسې بندګانو کې نه راولي او الله سبحانه وتعالی دې مونږ خپل د نږدې او نیکانو بندګانو نه وګرځوي.